السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أما بعد، أيها الأساتذة الكرام والمستمعون الحضار والطلبة الأعزاء ركة المبرقشة، يسرني ويسعدني أن أشاطر معكم بعض التفاكير النيرة حول مادتنا المهمة. كاد المعلم أن يكون رسولا، هي المقاربة، أي الحامل علم الرسول والأخلاق. أولا وقبل كل شيء أشكر الله الذي أتاحني هذه الفرصة الغالية، والحمد لله على كل حين ما حال. أيها الإخوة، قال جل وعلا في كتابه المنزل على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحقيقة التي لا مراء فيها أن للعلم والمعلم مكانة عالية وأهمية بالغة في الإسلام. وقد كان العالم في القرن السادس المسيحي جسدا بلا روح، وجسدا بلا علم، وجسدا بلا ضمير، وجسدا بلا قلب. إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى. ولم يكن من السهل أبدا أن يقوم في هذا الجو شخصا ينادي باستبدال الشؤون الحياة الفاسدة بالصلاح والخير. ولم يكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقط، بل معلما مثاليا تخرج الإنسان من ظلمات الجهل إلى عالم النور والعلم والعرفان والهداية. يا أهل الجود والكرم، المعلم الحقيقي من بذل قصارى جهده لتهذيب أخلاق تلاميذهم. ومهنة المعلم هي مهنة أساسية وركيزة المهمة في تقدم الأمم وسيادتهم، وهي صانع الأديان وباني العقول. المعلم جزء لا يتجزأ من حياتنا المادية والدينية، وهو والد يؤدب بالحسن ويهذب بالحكمة. لا أريد أن أطيل كلامي وأختتم كلامي بهذا الشعر: قم للمعلم وفه التبجيلا، قم للمعلم وفه التبجيلا. كاد المعلم أن يكون رسولا. Starting with the nice name of Allah, who is the most merciful and almighty, who is the King of kings. Hello everyone, this is me, Sayyid Ahmed, son of Sayyid Rahman Tarakhil. I have to be here now, speaking with all of you in University Darul Ahnaf, one of the greatest places in one of the greatest university in Afghanistan.
is more than a little humbling. My friends, you are now Darul Ahnaf graduates, the best and the brightest. You have a great potential and possibilities, and therefore you have enormous responsibility too. So today I would like to talk about education in Islam. Education has played a central role in Islam since the beginnings of the religion, owning in part of the centrality of scripture and its study by the in Islamic tradition. And I would like to talk about women education in Islam. One of the largest roles that women played in Islam is that of muhaddithas. We call him in Arabic muhaddisat. Muhaddithas are women who recounts the stories, teachings, actions, and words of Muhammad, peace be upon him, adding to the isnad by studying and recording hadiths. One of the most influential muhaddithas are Aisha Siddiqa, daughter of Abu Bakr Siddiq, was Muhammad, peace be upon him, third wife, and she studied hadith from the early age. There are many proofs and evidence to permission women education in Islam. I hope they will lead them to education. Congratulations to every my classmates. Thank you for listening. اب میں ناظم کے پرمیشن کے بنا پر تعلیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرے معزز سامعین، تعلیم ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے، اور یہ حق انسان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اگر دیکھا جائے کہ انسان اور حیوان میں فرق تعلیم کی ہی بدولت سے ہے. تعلیم وہ چیز ہے جو قوم اور معاشرہ کے لیے ترقی کی ضامن ہے. تعلیم وہ ایک زیور ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات کا نتیجہ اسی وجہ سے عطا کر دیا گیا ہے. تعلیم ہر مذہب میں جائز ہے اور اسلام میں تعلیم فرض قرار کر دیا گیا ہے. آج کے اس پرآشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کا حامل ہے. چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے، آج کا دور کمپیوٹر ترقی کا دور ہے، آج کا دور ایٹمی ترقی کا دور ہے، آج کا دور سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے، مگر ہماری اسکولوں میں، ہماری مدارسوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں بنیادی اور عصری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، وکالت اور ڈاکٹری جیسا علوم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی اور ضروری تقاضا ہے. جدید علوم کے ساتھ ساتھ انسان کو دینی علوم کے لیے اہمیت بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت سے دوستی کے لیے اخلاقی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. اور اسی تعلیم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، ایثار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی جیسے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، اور اسی تعلیم کی وجہ سے ایک صالح معاشرہ کی تشکیل بھی ہو سکتی ہے. تعلیم کے حصول کے لیے قابل اساتذہ کا ہونا بھی ضروری ہے جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم میں مدد فراہم کرے. استاذ وہ نہیں جو محض 4 کتابیں پڑھا کر اور کچھ کلاسز لے کر اپنے آپ کو فرائض سے مبرہ کرے، بلکہ استاذ وہ ہے جو اپنے طلباء کے خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرے اور انہیں ادراک، شعور اور علم اور فکر و نظر کی دولت سے مالا مال کرے. اور یہی خوبی میں نے ان اساتذہ، ان شیوخوں میں دیکھا ہے، اور بالخصوص الشیخ المحدث عبد الحق الحنفی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، جو اپنے بااستعداد
तालिब को देखकर, उनमें टैलेंट देखकर उनकी खुफिया सलाहतों को बेदार करते हैं। जिन असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से पूरी करते हैं, उनके शागिर्द आखिरी सांस तक उनके एहसानमंद रहते हैं। अगर कोई मुल्क चाहता है कि वो तरक्की कर ले तो उनको चाहिए कि वो तालीमी इदारों को मजबूत बनाए। तालीम के बिना तरक्की मुमकिन नहीं और तालीम से सर्फ नज़र करना ये भी मुमकिन नहीं। ओस غواړم پخپل پښتو خوږه او مورنۍ ژبه باندې یو څو خبرې درته عرض کم. معززو، انسان سے کله یو مقام ته ځان رسي، یو منزل ته ځان رسي، د هغه دپاره خپل هدف ټاکي او هدف ټاکل دا ضروري هم دي. هغه که په هر بخش کې وي، که د دینی تعلیم په بخش کې وي، که د عصري تعلیم په بخش کې وي، که په تجارت کې وي، د همدې هدف په مناسبت باندې زمونږ علماو، زمونږ اکابرو، زمونږ شيوخو د دینی تعلیم د پاره یو هدف ټاکلی چې 8 کاله دي. په دغو 8 کالو کې مونږ ته علماو، مونږ ته خپلو شيوخو، مونږ ته خپلو اکابرو د دین لپاره داسې زیار او داسې محنت او داسې کوشش وکړ الہ العالمین دې دوی ته نعم البدل ورکړي. او همدې سره سره زمونږ د وطن دغه مظلوم او دغه ځورېدلی او کړېدلی ولس چې په دې نشتون اقتصاد کې د مدرسې سره جاني او مالی امداد کوي، الہ العالمین دې دوی ته هم نعم البدل ورکړي. معززو، یو خبره کوم د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ته، دوی سره یو خبره شریکوم. د علماو، د طلباو، د ولس او د تلاميذو، د شاګردانو د زړه درد او د زړه آه در سره شریکوم. هغه دا چې د خپلو علماو، د خپلو شيوخو، د خپلو اکابرو حفاظت وکړي، د دوی ساتنه وکړي. ځکه مونږ ولیدل، مونږ وکتل ډېر لوی لوی اشخاص یې راته شهیدان کړو، مونږ وکتل ډېر لوی لوی شیوخ یې راته شهیدان کړو، مونږ وکتل حضرت مجیب الرحمن انصاري شهید رحمت الشهید تقبله الله یې راته شهید کړو، او همداسې امیر محمد کابلي تقبله الله یې راته شهید کړو. د هغې نه مخکې د وطن او د دین او د حنفیت او د مذهب دښمنانو زمونږ استاذ مشر مفتي محمد نعمان تقبله الله یې راته شهید کړو. او همداسې د هغې نه مخکې په هغه دورې فتن کې چې د دین دښمنان، د وطن دښمنان، د مذهب او د حنفیت دښمنانو چې د مذهب خلاف ترقی اوج ته رسېدلې وه، هغوی پرمختګ کړی و د مذهب خلاف، هغوی پرمخ تللي ول. په هغه دورې فتن کې داسې یو شخص را پیدا کېږي، داسې یو شخص را پاسېږي چا چې حنفیت ته تجدید ورکړ، داسې یو شخص را پیدا کېږي چا چې د مناظرې کورس تاسیس وکړ. هغه ځوان یادوم، هغه مظلوم شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام الحنفي تقبله الله یې راته شهید کړ. او همداسې نور ډېر لوی لوی اکابر دوی راته شهیدان کړي دي. بس نور بیان اوږدول نه غواړم. اولا دې ټولو فضلاو ته د دې د سربندۍ مبارکي وایم، که هغه د وړې دورې دي او که د لوی او که د افتا والا دي. او ثانیا الشيخ المحدث عبد الحق الحنفي او ورسره الشيخ المحدث سالم محمدي، ورسره شيخ القرآن والحديث مفتي ضیاء الرحمن فاروقي ته هم د سربندي مبارکي وایم چې موږ سره په دې ټول کال کې ډېر زیار او کوشش وکړ او محنت را سره وکاږه. او دې سره سره چې په دغه کلنۍ دوره کې دغه هدف ته د رسېدو تر شا چې د چا لاس و زما پسې، د چا لاس و زما پسې، د چا سپورټ و، د چا ډاډ او د چا اطمینان و، خپل پلار، خپل خوږ پلار جان والد المکرم مشفق اعظم سید رحمان ترخیل صاحب ته مبارکي وایم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
قطر دې مبارک شه چې غلبیل سینه خدای ته روانې شفاعت دې مور و پلار دې مبارک شه نعره تکبیر الله أكبر. تکبیر شكرا وألف شكر من فاضل هذه الجامعة سيد أحمد الحنفي. نسأل الله أن يوفقنا وله العمل. Thank you so much. He is Mr. Said Ahmad ibn Haji Said Rahman Tarkhil. دوستانو دا چې یو اجي صاحب اعتماد کړو په مدرسه او خپل بچی راوسته او شیخ صاحب ته دا نمونه دا زمون هر فاضل دا ان شاء الله العزیز هر یو دومره لوی استعدادونه لري مشت نمونه خروار بلا تاخير ورزم د تقاریر سلسلو ته او په ډیر مینه او ادب سره رابولم د هیواد ستر شخصیت شیخ المشایخ جامع د مقولات والمنقولات